صفحہ نمبر 221 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پرونی آیتونو کې الله رب العالمین د یوسف علیه السلام د واقع دغه حصہ چې په هغې کې هغه تدبیر وکړو د خپل رور د حصارولو دپاره او په هغه بنیاد باندې د یوسف علیه السلام نوکرانو دا آواز ولګو قافلې والو ته چې تاسو غلا کړې ده د یوسف علیه السلام رونو قسم وخوړ او بیا دا خبره وکړه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د فساد اوچتولو دپاره نه یو راغلي او نه مونږ غلا کوونکي یو نو د یوسف علیه السلام نوکرانو ته تپوس وکړو چې څه بدله او څه سزا به وي د هغه کس که چېرې تاسو دروغ ویلي وي او غلا په تاسو کې راوخیږي نو هغوی فوراً ووایي چې بدلی څه کیدی شي خو چې څوک غل دی نو هغه به ورله مونږ پرېږدو او هغه به هم د دې بدله ګرځي او بیا دا خبره هم وکړه چې زمونږ په نظم باندې یا زمونږ په قانون کې د غلا کول ظلم دی او د ظلم سزا هم دغه ده چې دغه ظالم راونیسلی شي بیا چې کله تفتیش شروع شو نو دویم تدبیر یوسف علیه السلام په هدایاتو باندې دا اختیار کړی شو چې د نورو رونو کم سامان چې و راشن د هغې تالاشي مخکې واغستلی شوه او چې کله د بنیامین نمبر راغی نو د هغه تالاشي وروستو واغستلی شوه او د هغه د سامان نه او د راشن نه هغه پیاله او هغه پیمانه برآمد کړی شوه بیا الله رب العالمین هم په دغه ځای باندې دا خبره پرېښېده خو د کم مقصد دپاره چې الله رب العالمین دا خبره کړې ده نو هغې کې دوه خبرې الله رب العالمین دلته ذکر کوي اولنۍ خبره دا ده چې یوسف علیه السلام یو تدبیر کوو نو تدبیر الله رب العالمین فرمایي چې دا ورته مونږ وښودو او دا د الله رب العالمین قانون او عادت او سنت دی چې کله په الله رب العالمین باندې انسان اعتماد وکړي نو الله رب العالمین ورته لارې کولاوهي هغه په مختلف صورتونو کې وي کله د زړه په یو خبره باندې مطمئن کړي کله د الله رب العالمین د یوې خبرې توفیق ورکړي کله غیر اختیاري طور باندې د ده نه یو کار داسې وشي چې د هغې ښه نتایج هغه برآمد شي ښه اثرات هغه په معاشره باندې مرتب شي دویم دا ده چې الله رب العالمین فرمایي که دا تدبیر ورته نه وی ښودلی نو یوسف علیه السلام د مصر په قانون کې خپل رور حصارولی نه شو او بیا درېیمه خبره ضمني دا هم ده چې الله رب العالمین فرمایي چې د برادران یوسف مې په خپله قایل کړو چې دوی بیا وروستو فریاد هم نه کوي او استغاثې وغیره هم نه کوي په خپله دوی دا خبره وکړي چې یاره چا غلا کړي وي نو غل هغه به په سزا کې نیسلی کېږي بیا الله رب العالمین د یوسف علیه السلام د رونو دا خبره هم رانقل کړ ده چې کله د بنیامین د راشن نه سامان او په دا پیمانه برآمد شوه نو هغوی دا خبره وکړه چې یاره که د غلا کړې ده نو د ده نه د غلا کول دا لرې نه د ده رور مخکې یو تیر شوی دی چې هغه نوم یوسف و هغه هم د غلا کړې وه یوسف علیه السلام خو پوه شو چې دوی خو لا بیا هم هغه شان حرکتونه کوي چې کوم حرکتونه یې مخکې هم کول خو دا خبره یوسف علیه السلام پټه وساتله او دوی ته یې ښکاره نه کړه صرف دومره یې ورته ووایي چې یاره تاسو ډېر ذلیل خلک یې او بدتر خلک یې او دا ده چې الله رب العالمین ته پته ده چې کوم څه تاسو بیانوئ نو مخکې تاسو د یوسف سره ظلم وکړو چې ستاسو مخې ته ولاړ دی اوس تاسو په هغه باندې الزام هم لګوئ دویم دا ده چې دا خبره هم کوئ چې بنیامین یو پاک الک دی پاک ماشوم دی ستاسو راغلی دی رالوی شوی دی تاسو فوراً د ده متعلق صفایي بیانولو ته نه تیارېږي خو فوراً دا خبره کوي چې یاره د غلا کړې ده نو دا ډېر د ده مخکې بل یو ورور تیر شوی دی نو هغه هم د غلا کړې ده نو عام طور باندې دا الله رب العالمین دلته د معاشري اصول ذکر کړي په معاشره کې اصول دا دي چې هر مظلوم هغه په حقیقت کې مظلوم نه وي
او نه هر ظالم چې دی هغه په حقیقت کې ظالم وي. عام طور باندې خو معاشره کې دا یو پالیسي د پولیسو په دغه قانون کې دا یو خبره موجود ده چې ته په یو فایر باندې ولګي نو ته یو غټ مظلوم یې، تاله څوک سپېړه درکړي نو ته غټ مظلوم یې. خلک خو دې ته ودرېږي چې یاره دله سپېړه ورکړې شوې ده، خو دې ته نه ګوري چې دا سپېړه ورکوونکی هم چېرته بې عقله او بې شعوره نه دی. د دې اسباب معلومول پکار دي چې دا ظلم ولې کېږي. کله ناکله داسې وي چې مظلوم انسان چې دی هغه ظالم ته داسې مواقع ورکړي او دا ظالم باندې ظلم چې دی نو هغه واجب کړي. د دې وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام دا حدیث ذکر کړی دی چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، چې ته د خپل ورور مدد وکړه، برابره خبره ده که دی ظالم دی او که مظلوم دی. صحابه کرامو تپوس وکړو چې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مظلوم خو به مونږ مدد کوو، د ظلم نه به بچ کوو، خو د ظالم مدد څه شی دی؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د ظالم د ظلم نه منع کول دا د ظالم سره مدد کول دي. نو د دې یو مفهوم خو دا دی چې څوک ظلم کوي د هغه مخنیوي وشي. دویم مفهوم، حقیقي مفهوم دا دی چې د ظلم چې کوم اسباب دي د هغې ازاله وکړی شي. لکه مثلا یو کس ته ستا پې قرضه ده، د هغه سره ښه پیسې شته خو تاله نه درکوي، ته په هغه باندې څه سختي کې نو په ظاهره انداز باندې دا اندازه کېږي چې ته ظالم او هغه مظلوم دی. خو که په حقیقت باندې غور وکړی شي او الله رب العالمین چاله شعور ورکړی وي نو د شعور دا تقاضا ده چې د چا باندې ستا قرضه ده چې د هغه نه هغه قرضه وصول کړی شي او تاله درکړی شي، بجای د دې چې ته ونیسلی شي چې یاره ته ظلم کې او دا ته داسې کار کې هغه شان کار کې. نو حقیقت حال چې کوم قرآن کریم او احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې موجود دي نو دواړه پهلوګان الله رب العالمین برقرار ساتلی دي. اسلام چې دی نو دا د هر چا دپاره دا دین دی او د هر چا حقوق په دې کې الله رب العالمین په متوازن انداز کې بیان کړي دي چې انسان په معاشره کې ظلم نه کوي. نو برادران یوسف فوراً په دې خبره باندې گویا شو چې یاره د اغلا کړې ده، نو د اغلا د ده نه لرې خبره نه ده، ځکه د ده مخکې ورور تیر شوی دی، حالانکه هغه ورور د دې مخې ته ولاړ دی او هغه هم دغه شان یو جرم کړی او یو غلا یې کړې وه، نو هغه د ظلم شکار شو. نو یوسف علیه الصلاة والسلام ورته صرف دومره ووایي چې یاره تاسو ډېر بدتر خلک یې او ذلیل خلک یې او الله رب العالمین ښه پوهېږي کوم څه چې تاسو بیانوئ. قالو نو برادران یوسف ووایي فما جزاؤه، چاته وي د یوسف علیه الصلاة والسلام نوکرانو ته وي چې فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. د یوسف علیه الصلاة والسلام نوکرانو دا خبره وکړه چې څه بدله به وي د هغه چا ان کنتم کاذبین که چېرې تاسو په د خپل وینا کې دروغجن یې، یعنې تاسو خو وایئ چې موږ فساد او چتولو نه یو راغلي، غلا کولو لپاره نه یو راغلي، په حقیقت کې که د غلا تاسو کړي وي او تاسو دروغ وایئ نو د هغې بدله به څه وي؟ قالو نو برادران یوسف وی جزاؤه بدله د هغې چې دا من وجد فی رحله د چا په سامان کې او په راشن کې چې دا پیاله او دغه پیمانه برآمد شوه، فهو جزاؤه نو هم هغه کس به د دې بدله وي او هغه به د دې کې پاتې کولی کېږي. کذلک نجزي الظالمین، او بیا دا خبره هم وکړه چې دغه شان بدله موږ ظالمانو له ورکوو. نو قانون په خپل بیان هم کو، د هغې سزا هم تجویز کړه او دې خبرې ته هم ځان تیار کړو چې دا سزا په چا باندې اورولی کېږي نو هغه به د رحم اپیل نه کوي. فبدأ بأوعیتهم، نو یوسف علیه الصلاة والسلام شروع کړه په لټولو او په تفتیش کولو سره بأوعیتهم د هغوی د سامانونو تالاشي اغسته، قبل وعاء اخیه مخکې د خپل رور د سامان د تالاشي کولو نه، ثم استخرجها بیا یې د پیاله راوویسته من وعاء اخیه د خپل رور د سامان نه او د هغه د پیټې او د بار نه. کذالک کدنا لیوسف، الله رب العالمین فرمایي چې دغه شان تدبیر وښودو او تدبیر جوړ کو موږ د یوسف علیه الصلاة والسلام دپاره. ما کان لیأخذ اخاه، ځکه نو یوسف علیه الصلاة والسلام چې ده نیولی وی او حصار کړی وی خپل دا رور فی دین الملک د بادشاه په قانون کې. نو دا اصول دی چې کله یو اسلامی قانون موجود وي نو د مسلمان دپاره دا جایز نه ده چې دی په غیر اسلامی قانون باندې خپله فیصله وکړي. الا ان یشاء الله، مگر دا چې الله رب العالمین وغواړي. نرفع درجات من نشاء، اوچتو موږ مرتبې د چا چې وغواړو. وفوق کل ذی علم علیم، او دا خبره یاد ساتئ چې د هر صاحب علم لپاسه یو بل علیم ذات چې دی هغه موجود دی.
انسان که ډیر لوی عالم شي خو د الله رب العالمین علم ته نشي رسیدي. دغه شان په معاشره کې هم دغه تفاوت موجود دی. هر انسان لکه په یو جهت باندې الله رب العالمین پوهه ورکړ ده، نو په بل جهت باندې الله رب العالمین داسې ناپوهه ساتلی دی. نو کل مکمل ذات چې دی نو هغه صرف او صرف د الله رب العالمین ذات دی. بیا د الله رب العالمین نه پس که د علم په لحاظ سره کامل ترین مخلوق او انسانان دي نو هغه انبیا کرام دي، بیا د انبیا کرامو شاګردان صحابه کرام دي، بیا دغه شان دغه سلسله الله رب العالمین جاری ساتله. قالو نو برادران یوسف وی ای یسرق کچری د اغلا کړي ده نو فقد سرق اخ له من قبل په تحقیق سره اغلا کړي و د ضرور من قبل د دین مخکې چې هغه یوسف فاصرها یوسف فی نفسه نو یوسف علیه السلام دا خبره په خپل زړه کې پټه وساتله ولم یبدها لهم او دوی ته خبره ښکاره نه کړه چې غلا چا کړی و، ظالم څوک او مظلوم څوک. قال صرف دومې ورته ووی یوسف علیه السلام انتم شر مکانا چې تاسو ډیر بدتر خلک یې په اعتبار د مرتبې سره. والله اعلم والله رب العالمین ښه پوهیږي بما په هغه څه باندې تصفونه چې تاسو یې بیانوئ. په هغې باندې الله رب العالمین ښه پوهیږي چې د اغلا یوسف علیه السلام کړې وه او که نه ده کړې، او دلته هم د بنیامین د اغلا کړې ده او که نه ده کړې. قالو نو د یوسف علیه السلام نوکرانو وی فما جزاؤه څه بدله به وي د هغه کس ان کنتم کاذبین، یعنی څه سزا به وي د هغه کس چا چې د اغلا کړي وي، ان کنتم کاذبین که چېرې تاسو دروغجن یې. قالو نو برادران یوسف وی جزاؤه بدله د هغه چې دا من وجد فی رحلی د چا په سامان کې چې دا پیاله برآمد شوه فهو جزاؤه نو هغه به یې بدله وي او هغه به سزا ورکولی کېږي. کذلک نجزي الظالمین دغه شان بدلې ورکوو موږ ظالمانو له. فبدأ نو شروع کړه باوعیتهم د هغوی په سامانونو باندې قبل وعاء اخیه مخکې د خپل ورور د سامان نه په تالاشۍ کولو سره. ثم استخرجها بیا یې راوویسته دغه پیاله مې وعاء اخیه د خپل ورور د سامان او د راشن او د پیټې نه. کذلک کدنا لیوسف الله رب العالمین فرمایي چې دغه شان تدبیر وښوده موږ یوسف ته. ما کان لیأخذ اخاه نو یوسف علیه السلام چې نیولی وی حصار کړی وی خپل ورور پی دین الملک د بادشاه په قانون کې الا ان یشاء الله مگر دا چې الله رب العالمین وغواړي. نو قانون او ملک هم پردی دی او قانون پې الله رب العالمین اسلامي وچلو او پیغمبر د غیر اسلامي قانون د نفاذ نه او د هغې د معاونت نه وساتو. نرفع درجات من نشاء موږ اوچتو مرتبې د چا چې وغواړو. وفوق کل ذی علم علیم او د هر صاحب علم لپاسه یو علیم ذات هغه موجود دی. قالو نو برادران یوسف وی ای یسرق کچری د غلا کړی ده نو د ده نه د غلا کول دا لرې خبره نه ده. ولی فقد سرق اخ له من قبل په تحقیق سره غلا کړی وه د ضرور من قبل د دې نه مخکې. فاصرها یوسف فی نفسه نو پټه وساتله یوسف علیه السلام دا خبره او دنده یې دا هضم کړه. ولم یبدها لهم او دیو ته څه خبره ښکاره نه کړه. قال انتم شر مکان البته دومره یې ورته ووي چې تاسو ډېر بدتر خلک یې په اعتبار د مرتبې سره ذلیل خلک یې. والله اعلم الله رب العالمین ښه پوهیږي بما په هغه څه باندې تصفونه چې تاسو یې بیانوئ. واخر دعوانا